جل جلاله رب العباد المنفرد أثره لوجوده لكل شيء تشهد الله جل جلاله رب العباد المنفرد عليه وسلم مبارک فرمائی اذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله چې هر کله تاسو د سحر په وخت کې د بانګ واورئ نو په هغه وخت کې د الله رب العالمین فضل او مهرباني غواړئ ځکه بانګي د سحر په وخت کې بانګ انو شروع کوي چې هغه ته فرشته په نظر باندې راشي امام نووي صاحب رحمت الله علیه فرمایي د دغه حدیث مبارک په تشریح کې فرمایي وی ځکه چې په دغه وخت کې چا دعا وغوښتله نو کېدی شي دغه فرشته په هغه باندې آمین ووایي حضرت قاضی عیاض رحمه الله دغه حدیث مبارک په تشریح کې فرمایي وی دینه معلومه دا شوله چې د یوې فرشتې د بانګي په لیدلو سره دعا الله رب العالمین قبلي نو د اهل الله په محفل کې چې غیر چاپیره تر نه فرشتي په قطارونو باندې ولاړې وي او د اسمکه نه رواخله اسمان پورې ته در ته د الله رب العالمین فرشته دا موجود وي دا فاصله تر اوسه پورې چا ناپ کړی نه ده چې د اسمکه او د اسمان ترمنځ څومره فاصله ده نو چې دا ټوله خلا دا ټوله هوا دا ټوله فضا د دې اهل محفلنا غیر چاپیره د فرشتو په حصار کې وي او دا حصار د اسمکه نه شروع شي او حدیث مبارک کې راځي حفتهم الملائکه یا الله رب العالمین د قران کریم ذکر چې په کوم محفلونو کې کیږي د الله رب العالمین فرشتي هغه محفل راګیر کی ته در ته د الله رب العالمین فرشتي وي زمکه نه رواخله اسمان پورې زما محترمو صرف د زمکه نه تر نور پورې ماهرین فلکیات لیکي 1 کروڑ 14 لاکھ کیلومتر فاصله ده تاسو اندازه ولګوئ چې زمکه نه تر اسمان پورې بیا څومره فاصله وي دې کې به څومره فرشتي راځيږي دې کې به څومره فرشتي راجمع کیږي د هغه اندازه ما او تا په خپل عقل سره نشو لګولې نن د هغه فرشتو په محفل کې مون او تاسو ناس یو حضرت قاضی عیاض رحمت الله علیه فرمایي چې د یوې فرشتي په لیدلو سره څوک دعا وغواړي الله رب العالمین یې قبلي نو د لکونو فرشتو په محفل کې به الله رب العالمین دعا سرنګ نه قبلوي محترمو د الله رب العالمین نه په دې محفلونو کې دعاګانې غواړي دا محفلونه ډیرو کوم خلقو ته نصیب کیږي الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ته د اهل الله د رجال الله او د صلحای امت د هغه محفلونه را نصیب فرمایي حضرت سے مبارک الله اکبر شفیق الامه الله اکبر د دین کوم شعبه چې امت ته د هغه نه پاغه کې خیر نه رسیدلو ما ته په نظر کم از کم ناراضي یو عظیم سوره و د الله رب العالمین د طرف الله تبارک وتعالى هغه سوره زموږ د سر نه اوچت کړلو زما محترم ورونو مونږ او تاسو د پاره د هغه په ژوند کې الحمدلله ډیر څه د زده کړې دي ډیر څه د عبرت دي ډیر څه د سبق دي چې څومره لیدلې دي دومره زده کړې تر نه کړې ده مونږ ډیر خفای وس مونږ وایو مونږ ډیر کم صحبت کوو د حضرت سے مبارک سره ډیر کم وخت بم ورکاو مونږ ته په پته وي چې دا نعمت به الله دومره زر د امت نه پورته کوي مونږ ډیر وخت ورکړو مونږ ډیر شپې ورکړې وي مونږ ډیر زیات ورځې ورکړې وي یعنی د خلی مبارکی یو گفت هغه نن رښتیا کیږي قلندر هر چې ګوید دی د ګوید هغه د بصیرت پسترغه باندې د دنیا ورته الله خودلې و د خلق ورته الله خودلې و دا مختلف حزبونه او دا مختلف طائفه او دا مختلف شخصیات دا ورته الله رب العالمین داسې ښکارا کړو اوس د هغه خبره هغه ښکارا کیږي زما محترمو الله رب العالمین دې حضرت سے مبارک دا نسبت مونږ او تاسو ته تر مرګ پورې الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ته قائم او دائم نصیب فرمایي او د محشر په میدان کې دې الله رب العالمین د حضرت مبارک په قدمونو کې د دوړو جهانو د سردار مبارک په حضور کې زمونږ او تاسو الله رب العالمین حشر نصیب فرمایي حضرت انس رضی الله عنه فرمایي وی ما چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا واوریدل څوک چې دنیا کې چا سره محبت کوي اخرت کې به الله دا غي سره حشر نصیب کوي فرمایي صحابه او تاسو گواه شئ انی احب رسول الله صلی الله علیه وسلم وابا بکر وعثمان وعمر فانا اكون معهم في الجنه
فرمایي صحابه تاسو ګواه شئ ما سره نور څه نشته خو زه د نبي مهربان سره محبت لرم زه د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره محبت لرم زه د سیدنا عمر او سیدنا عثمان رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سره محبت لرم فرمایي فانا اكون معهم في الجنه وان لم اكن اعمل مثلهم اگر کو زه د هغې په شانتې عمل نشم کولی خو د دغې محبت په خاطر به الله رب العالمین ما د هغې په صف کې راپاسي مونږ او تاسو هم د الله رب العالمین د ځمکه ګواه کوو د الله د اسمان ګواه کوو دا ګیر چاپېره کاڼې بوټي ګواه کوو چې د محشر په میدان کې به په مونږ ګواهي ورکوئ مونږ د الله رب العالمین د دیندارو سره مینه لرو د علماو سره مینه لرو اولیاو سره مینه لرو دعوت او تبلیغ والا سره مینه لرو مجاهدین اسلام سره مینه لرو صوفیاو سره مینه لرو اهل الله سره مینه لرو مونږ صحابه کرامو سره مینه لرو مونږ تابعین سره مینه لرو مونږ تبع التابعین سره مینه لرو مونږ ائمه مجتهدین سره مینه لرو مونږ په پاکستان کې د الله د دین د دفاع لپاره خپل سینې دشمن ته مخامخ کوونکو خلکو سره مینه لرو مونږ جمعیت علماء اسلام سره مینه لرو مونږ د حضرت مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه د هغې د فرزند حضرت مولانا فضل الرحمن سره مینه لرو دا اولیاء الله دي دا رجال الله دي مونږ سره نور څه نشته دی الله رب العالمین ته مخې ته د پیش کولو مونږ سره هم دغه سرمایه ده زما محترم ورونو الله رب العالمین دی مونږ او تاسو ته د دین په ټولو شعبو کې د رجال الله صفونه را نصیب کړي د اولیاء الله صفونه را نصیب کړي او یاد ساتئ زما اکابر دلته تشریف فرما دي هغوی به علمي خبرې کړي زه یو طالب العلم یم زه د دې د وړاندې علمي خبرې نشم کولی مونږ د دې خپلو اکابرو نه زده کړي دي چې دنیا کې د نجات دوه لارې دي کتاب الله هغه کتاب الله کوم چې د رجال الله په لار باندې سړی حاصل کړي دا دواړه ضروري دي کتاب الله او رجال الله قرآن کریم کې سوره فاتحه کې الله رب العالمین مونږ ته فرمایي اهدنا الصراط المستقیم دعا چې غواړئ داسې دعا غواړئ اهدنا الصراط المستقیم الله مونږ ته نیغه لار وښایه صراط مستقیم څه ته وایي قرآن حدیث مبارک کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي ان القرآن هو حبل الله المتین وهو صراط مستقیم قرآن کریم دا د الله رب العالمین هغه مضبوطه رسۍ ده قرآن کریم دا د الله رب العالمین د طرف نه هغه صراط مستقیم دی وروسته ورپسې بیا مونږ وایو صراط الذین انعمت علیهم الله د هغه خلقو لار راته وښیه د دې به څوک پهچان خامخا موجود وي دا دنیا دا به چې کوم دی نو د رجال الله نه نه خالي کېږي دې کې به د اهل حق یو جماعت په هر دور او په هر زمانه کې الله ژوندی ساتي مونږ دعا غواړو صراط الذین انعمت علیهم الله د هغه خلقو صفونه راته را نصیب کا کریم الله چې تا په هغې باندې انعام کړی دی الله رب العالمین په چا انعام کړی دی اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین منعم علیهم هغه الله رب العالمین قرآن کریم کې بل ځای کې ذکر فرمایلی دی تفسیر القرآن بالقرآن الله رب العالمین په خپله وضاحت فرمایلی دی چې هغه خلقو باندې ما انعام کړی دی کوم چې صادقین دي کوم چې انبیا دي کوم چې شهدا دي کوم چې صالحین دي مونږ او تاسو ته چې نن په دې خپلو سترګو باندې کوم صالحین په نظر راځي چې هغوی د ژوند په کومه شعبه کې په کومه لار باندې روان وي مونږ دپاره هغه لار هغه نیسل ضروري دي زما محترم ورونو د دواړو جهانو سردار مبارک جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سات چرته نو پرېښې هر څومره سخته راغلی وه هر څومره تکلیف راغلی و هر څومره مشقت راغلی و هر څومره لوږه راغلی وه دا غزوه احزاب دی دا جنگ خندق دی ټول عالم کفر راغلی دی په مدینه باندې حمله آور دی دې کې بت پرست شته دی دې کې مجوس شته دی دې کې اهل کتاب شته دی یهود او نصارا پکې شته دی دا احزاب دي دا د کفارو جماعات دي دې کې هر قسم کافر دا پکې موجود دی مدینه طیبه باندې حمله کوي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک غیر چاپیرا د مدینه طیبه نه د حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه د هغې په رایه باندې عمل کوي او خندق کوي
تقسیم کوي د دواړو جهانو سردار مبارک په خپل لګیا دی او د الله رب العالمین د دین د دفاع لپاره او د الله رب العالمین د دین د خدمت لپاره په خپل باندې په خندق کنستلو کې مصروف عمل دی نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک باندې لوګ راځي لوګ دومره ډیره زیاته راځي خپل خېټه باندې ګټي تړي الله اکبر د دې دور علما ورونو ومونږ او تاسو خو لا هغه لوګه نه دراغلي کومه لوګه چې نبی مهربان دی الله د دین لپاره برداشت کړي کومه لوګه چې صحابه کرام برداشت کړي وا غزوه ذات الخبر هغه جهاد چې په هغه کې صحابه او دونو پاره خورلې دي مونږ او تاسو باندې خو لا دومره سخت نه دراغلي مونږ له خو دی الله رب العالمین مخه ته د پیش کولو زموږ سره هیڅ هم نشته دی د الله رب العالمین رحم دی د الله فراخ نعمتونه دي د الله رب العالمین د طرفنا فراخ وسایل دي مونږ او تاسو په هغه کې هم د الله تبارک وتعالى د دین خدمت نشو کولای جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دی الله رب العالمین د دین د خدمت لپاره په خپل ګیډه مبارک باندې کانی تړي لوګه پیراغلا لوګه ډیره زیاته شولا حضرت جابر رضی الله عنه اغي ورته ورځ من مستیا کوي بیا هم څورځ پس صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین باندې هغه تکلیف د لوګي د تندې هغه بیا راځي یو شپه د سیرت کتابونه لیکي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته محسوس شولا اسنه زمونږ دشمن نن شپه په مونږ باندې حمله ونکي د شپه ډیره زیاته یخ شپه و د دواړو جهانو سردار مبارک صحابه کرام ته فرمایي تاسو کې سوچته دي چې جنت وغواړي صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین فرمایي دې کې د دواړو جهانو سردار مبارک حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله عنه ته وکتل اشاره ورته وکړه حضرت حذیفه رضی الله عنه فرمایي وایي چې روان شوم دومره یخ سیلې ده دومره یخ هوا ده زه ودرېدلی نشم زما په وجود باندې یک یو کپړه ده یک یو صادر دی او هم زما د بیبي دی جرابې نشته دستانې نشته ګرمې کپړې نشته پنین نشته پکول نشته صادر نشته ګرم وسایل نشته یک یو صادر مې په سر دی او د ډېرې یخنۍ د وجې ودرېدلی نشم داسې په دې ګوټنو باندې را روان یم د دواړو جهانو سردار مبارک له راورسېدم نبی مهربان ما ته ګوري زما د لوګي ته ګوري زما تندې ته ګوري زما ستړې ته ګوري د یخ موسم ته ګوري او زما د لبیک ویلو ته ګوري ما ته فرمایي ته لاړ شه دشمن صفونو ته ورننوځه حال احوال معلوم که واپس مال راشه فرمایي وی ما وی چې ټیک ته زه روان شوم د دواړو جهانو د سردار مبارک د حکم مطابق چې لږ غوندې فاصله کې لاړم رحمت للعالمین خپل دواړه لاس پورته کوي الله ته دعا غواړي ربه زما مېلمه ته راغی الله زما د دین محافظ ته راغی الله زما د دین سپاهي ته راغی الله په خېټه باندې وږی دی الله رب العالمین تږی دی ربه ډېر ستړی شوی دی الله رب العالمین تنې تنها ده الله رب العالمین ډېر یخ موسم دی زما په حکم باندې لبیک ویلی دی اللهم احفظ اخانا حذیفة عن یمینه وعن شماله فرمایي ما د نبی مهربان د خولې مبارکې دا دعا واورېدله نبی مهربان د الله نه غواړي الله زما ملګری درغی الله د ښي طرف نه ته مددګار شه الله رب العالمین ګس طرف نه ته مددګار شه فرمایي وی د زړه خوف او خطر مې ختم شو چې د نبی مهربان په دعا رنګي لاړم ډېر په جرأت سره او هغه حال احوال مې معلوم کړل واپس چې کله راغلم ډېره یخه سیلۍ وه د شپې اخره حصه ده نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک په انتظار باندې ناست دی فرمایي چې څرنګه راورسېدم د دواړو جهانو سردار مبارک خپل صادر کولاو کو او ما ته فرمایي تعالی یا حذیفه راځه نن درله د مدینې جانان په خپله غېږه کې ځای درکوي نن درله په خپل صادر کې ځای درکوم ته زما د دین محافظ یې زما محترم ورونو د الله رب العالمین د دین خدمت کوئ نبی مهربان به په خپل صادر کې درته ځای درکوي نبی مهربان به په خپل غېږه کې ځای درکوي الله رب العالمین ډېر غیرتي ذات دی څوک چې د الله تبارک وتعالی د دین خدمت کوي الله یې تنها چرته نه پرېږدي قرآن کریم کې ورسره الله رب العالمین وعده فرمایلې ده انما ولیکم الله ورسوله ای تبلیغ والو مه خفه کېږئ ای صوفیاو مه خفه کېږئ ای دیني مدرسې والو ستاسو خلاف هزار سازشونه شروع دي مه خفه کېږئ ای د افغانستان مجاهدینو مه خفه کېږئ احزاب دی
عالم کفر دے نیټو دا کوهر څومره دي انما وليكم الله استاسو مرسته الله رب العالمین کوي ورسوله او ګمبد خضرا کې مکین د دوالو جهانو سردار د مدینه جانان نبی مهربان استاسو ملګری دی هغه استاسو ملګرتیا کوي والذین آمنوا الذين يقيمون الصلاة نن چې په پاکستان کې څوک دی الله رب العالمین د دین خدمت کوي څوک د پاکستان د دینی مدارسو د تحفظ لپاره د ختم نبوت لپاره د ناموس رسالت لپاره د اسلامی سیاست لپاره د الله پزمکا د الله رب العالمین د نظام نافذ کولو لپاره په میدان عمل کې ولاړ دی د حضرت مولانا فضل الرحمن نه رواخلا زیړې وردی اغوستونکي او ادنا کارکونه پورې انما وليكم الله استاسو ولي الله دی ورسوله رسول الله رب العالمین دی والذین آمنوا الذين يقيمون الصلاة او مؤمنانو کې هغه خلک استاسو ملګرتیا به کوي څوک چې مونځ کوي ويؤتون الزکاة زکات ورکوي وهم راکعون رکوع کوي ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا الله رب العالمین تسلی درکوي اے دی الله رب العالمین د دین سپایانو تسلی خو واورئ تاسو خبر یې د خپل نسبت نه تاسو د نسبت نه خبر یې فرمایي من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون الله فرمایي تاسو زما ډله یې نسبت ډیر لوی سیز دی چې کله د الله د دین سره ملګری شي حزب الله ترنه جوړ شي کتاب سره ملګری شي کتاب الله ترنه جوړ شي کعبه سره بیت سره ملګری شي کعبۃ الله او بیت الله ترنه جوړ شي افرادو کې خلق پیدا شي دی الله د دین رجال الله ترنه جوړ شي انصار الله ترنه جوړ شي حزب الله ترنه جوړ شي او بیا وعده د الله د طرف نه راځي ان حزب الله هم الغالبون دا د الله رب العالمین جماعت دی دوی رب الله غلبه ورکوي دا د الله فضل له مهرباني دی چې پچا باندې وشي من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه څوک دی الله د دین نه مخ واړي دی الله دین ته نقصان نه نشي رسولای فرمایي الله به نور قوم راولي داسې خلق به الله را پیدا کی يحبهم ويحبونه چې الله رب العالمین به د دوی سره مینه ساتي او دوی به د الله سره مینه ساتي دا به محبوبین وي د الله دا به محبین وي د الله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يوسو نخي بيبي یاد ساتي دا الله دا محبوبين نخي یاد ساتي نمبر 1 أذلة على المؤمنين خپل مؤمنان خپل آپس کې بدیر یو بل تبغاړه کوزوړي یو بل سره بدیره گزاره کوي عزة على الكافرين او کفار د پاره با ډیر زور ور وي او ډیر تکړه بوي هو حلقه یارا تو بریشم کی طرح نرم ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مؤمن خپل آپس کے ناس وی نو ډیر نرم خو چې کله د حق او د باطل معرکه شي بیا فولاد دے یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے توری دنیا پر ښکاره ده مونږ ګلونه یو خپل آپس کې رحماء بینهم تلوار بھی ہے مونږ توره یو دی الله رب العالمین د دین د مخالفینو دپاره تکبیر نارو لگوئے جزاک اللہ اللہ اکبر جزاکم اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بس اشداء على الكفار رحماء بينهم کفر ته ډېر سخت ولاړ وي ډېر کلک به ولاړ وي د کفر د نظام مقابله به کوي خلوت خانه کې به نه کینی میدان عمل کې به یې ګورې کوم ځای کې چې د حق او د باطل رزم دی او مقابله ده او ټکراو دی دی به د اهل حق په صفونو کې کلاو ولاړ وي دی به پر ملا ولاړ وي دی به علانیتن او جهرن د حق حمایت کوي او بیا فرمایي یجاهدون فی سبیل الله دی الله په لار کې به جهاد کوي او دریمه نښه لا یخافون لومة لائم د ملامتګر د ملامتیا نه به نه یریږي د چا د ملامتیا د وجې نه به د الله د دین خدمت چېرته نه پرېږدي
رستو الله فرمایي ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء. دا صفتونه دا انعام او احسان چې چاته الله نصیب کړی وي، د مؤمنانو سره مینه، د کفر نه نفرت، د الله په لار کې جهاد او د ملامتګر د ملامتیانو نه یریدل، دا د الله فضل دی. نن ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء په کومو بنګلو لیکلی شوی؟ زما مشران ناست دي، زه خپله خبره خلاصوم. نن د هغې جج په ماڼۍ باندې ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء لیکلی کېږي. کوم جج چې خپل قلم په یو څو روپو خرڅوي، کوم جج چې خپلې فیصلې خرڅوي، کوم جج چې د $100 په عوض کې د مدینې د جانان عزت خرڅوي، کوم جج چې ناموس صحابه باندې سودا کوي، هغه جج صاحب هغه ځان له په کور لیکي ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء. کوم جرنیل چې د امت بچی خرڅوي، هغه په خپله بنګله لیکلي ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء. جنرال پرویز مشرف هغه یو کتاب لیکلی ان دی لاین آف فایر، هغې کې لیکي وی ما چې کله په امریکې باندې مسلمانان مجاهدین خرڅول، د هغې بیبیانې مې خرڅولې، نو داسې یو زنانه مې پکې هم خرڅه کړې ده چې د هغې په غېږ کې بچی و، د مور مې یو قیمت اغستی دی او د بچي مې نورې ډالرې اغستی. دا بزدله به په خپل کور باندې لیکي ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء. هغه سړی به په خپل کور باندې ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء لیکي، چا چې په حرامو کمانۍ باندې جوړ کړی دی، چا چې د غریبانانو حقونه خوړلي دي، څوک چې د سود کاروبار کوي، دی به په خپل کور لیکي ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء. دا د الله رب العالمین د دین د سپایانو دپاره دی، دا د دین د خادمانو دپاره دی، دا د مجاهدینو دپاره دی، دا د اولیاء الله دپاره دی، دا د دین د غدارانو دپاره چرته هم نه دی. زما محترمو، الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته دا عظیم سعادت او دا عظیم نعمت دا نصیب فرمایي، او الله رب العالمین دې دا مسلمانان د خواب غفلت نه رابیدار کی. مسلمانوں संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया, बहुत सोए हुए हो तुम, अब होश आने का वक्त आया, जला डाली थी तुमने किश्तियां उंदलस के साहिल पर, मुसलमानों वही तारीख दोहराने का वक्त आया, जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, इन्हीं माजी के राहों पे पलट जाने का वक्त आया, तपिश सूरज से लो और आसमां से बिजलियां छीनो, कुफर के आशियां पे बिजली बरसाने का वक्त आया, कुफर के आशियां पे आग बरसाने का वक्त आया, भड़क उठे हैं फिर से आतिशे नमरूद के शोले, कि इन्हें फिर जज्बा इब्राहिम दिखलाने का वक्त आया. उठो सलाहुद्दीन अय्यूबी के फर्जंदो, कि उस गाजी के अफसाने को दोहराने का वक्त आया. जवानाने वतन उठो, कफन बरदोश हो जाओ, जिहादी फी सबीलिल्लाह कर जाने का वक्त आया. नबी की आबरू बाकी रहेगी, तुम भी बाकी हो, वगरना फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया. सुनो ये रोज़े अतहर से क्या आवाज आती है, मुसलमानों मेरी हुर्मत पे कट जाने का वक्त आया, कर जाने का वक्त आया. नबी की आबरू बाकी रहेगी, तुम भी बाकी हो, वगरना फिर गुलामी में उलझ जाने